بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو د جمال او کمال یو ویډیو راغله. په هغې کې جمال او کمال وایي چې ګل ولي خان سره به مونږ فیصله یعنې روغه وکړو، خو مونږ له به هغه 50 लाख روپۍ راکوي. د ټول نه مخکې راشئ او ویډیو یې وګورئ. 50 لکه روپۍ او 3 ګډان دا چې 50 لکه روپۍ یو شش پلیم کمینی اخلي. یو شش پلې چې کوم یو شش پلې مېلا یو د 50 کاپي بدش مانی یو بدش مانی نو کومه ویډیو چې هغه تاسو کته د جمال او کمال هغه به تاسو ډیر زیات ښه پیژنئ. یعنی کوم نن سبا که مونږ وګورو په سوشل میډیا چې کومه مسله را روانه ده، دا مسله تاسو ته هغه په سکرین باندې ښکاري. کم چل چې شوی دی یعنی ګل ولي خان هغه داسې چل کړی چې کم کمال او جمال ول راغلي دي، نو د کمال او جمال یو ګفت ترلاسه کړی دی، وایي چې مونږ له دا ګفت راکا. یعنی ګفت چې کوم دی تاسو ته هم ښکاري. بیا داسې چل شوی دی ګل ولي خان هغه ګفت ایښودی دی او په ویډیو کې باقاعده دا ویلي چې ما ول هغه ګفت ورکړی دی. ګفت یې بیا ولې کېښودو؟ داسې چل شوی ګل ولي خان چې کومه وینا ده هغه وایي چې د دې کم ګفت قیمت چې دی هغه 14,000 روپۍ دی. دا کم ګفت ورڅخه په تاسو په لاس کې دی. د دې وایي 14,000 روپۍ قیمت دی. نو که زه چېرې دا ګفت دوه کسانو له دې له ورکړم یعنې جمال او کمال له، د دې راځي 28,000 روپۍ. نو 28,000 زما دونه وس نشته چې دونه ګفت زه دله ورکړم، دې بل له م ورکړم. که وایي اوس یو ګفت وی نو بیا به له ما ورکړی وی. له دې نه علاوه وایي ما دې له ګفټونه هغه ورکړي هم دي، یعنی جمال له مې هم ګفت ورکړی او کمال له هم. او وایي د هغه یو ګفت قیمت 3,000 روپۍ و. نو کم د ګل ولي خان کم ویډیو چې راله هغه پکې خپل کم د هغې کم ډیفنس چې دی هغه یې پکې وکړو، ویل چې آیا په ما باندې داسې الزامات خلک لګوي چې دې ورسره داسې چل وکړو، ما چې ولله کم دغه ورکړی دی هم ورکړی. بل طرف ته بیا داسې چل وشو، تاسو ته په سکرین باندې ښکاري کم عطا راغی. عطا بیا داسې یو قصه پکې رامخې کړه. عطا وایي چې ګل ولي خان د ده سره دوکه وکړه، د له ګفت ورنکړو. عطا بیا د خپل ځانه هغه ګفټونه اخیستي وو، یعنې 2 ګفټه په 14,000 روپۍ او هغه یې جمال او کمال ته هغه حواله کړه. نو بل عطا ورسره یعنې ډېره زیاته ښېګړه ورسره کړې ده. که مونږ وګورو کم دا 2 مزدوران به ورته مونږ وایو چې هغه دي، یعنې ډېر زیات بېوسه، ډېر غریبانان، بل کم خلک چې دی د قسمه قسمه ویډیو جوړوي او تنګول دا پکې هم کوي. نو کم دغه نوي معلومات چې هم تاسو سره شریک کړو د ګل ولي خان نایاب فروټ والا، د هغې کوم حقیقت چې دی موږ تاسو سره شریک کړو چې هغې کم وینا کړې ده، ویلې چې زما دونه وس نشته د دې وجې نه هغه ما دا ګفټونه نه دي ورکړل. نو برای مهرباني په چا پسې داسې غلط خبر د هغې ته کنځل رد بد ویل هغه مه کوئ. دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړو او امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره.